امروز روزی است که با افتتاح این برنامه پروگرام افتتاح چپرهر که و چهره نیه آده چپرهر بلکه طول افغانستان هغه مستحقینو ته چې واقعا مستحق دی هغوی ته رسیدگی وشي. 33 هست که میتونن هموطنای ما به شما را تماس بگیرن و مشکلاتشان را شریک بکنن. ټول شان کلیوال او انکشافي شوراګانې په خپله کوي. شورای انکشافی، متنفذین، ملا اماما، معلم صاحبا، این مردم شامل پروسه هستن، نظارت میکنند. د دولت نه د جمهور اشرف غني نه ډېره مننه کوو چې دا دسترخوان ملي مخته راوړي. په داسې اساس وخت کې موږ ترې خوشحاله یو، کور دې ودانې. در آینده تقاضا میکنیم که کمک‌ها را دوامدار کنند. ما از رئیس جمهور تشکر میکنیم که در این شرایط به ما کمک کرد، در این بلا مرض باز هم میخواهیم که کمک شود بر ما.